پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه. پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. دا تاریخي خپرونه له شنبې تر پنجشنبې د شپې 9:30 په 103.7 FM څپو اورېدلی شئ. امید رادیو د اسلامي تاریخ رښتینې پاڼه. پاتې مزل. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. د لوی او مهربانه الله جل جلاله په سپېڅلي نامو. د امید رادیو قدرمنو اوریدونکو په ځانګړي ډول د پاتې مزل خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ. هیله ده چې ټول به جوړ روغ خوښ اوسئ او د ژوند خوږې او رنګینې شیبې به مو د خپلو درنو کورنیو ترڅنګ د سوکالۍ او آرامۍ په فضا کې وي. له مودو راوروسته دا د یو ځل بیا زه ډاکټر سیف الله خالد له یوې نوې صوتی تاریخي له پندونو او عبرتونو څخه ډکې لړۍ سره د امید رادیو په څپو کې ستاسو په چوپړ کې یم. هیله ده د ژوند له رنګینۍ مو مسکا پر شونډو خوره وي او د دې تاریخي ناول ټولې خوږې ترخې له پیله تر پایه راسره بدرګه کړئ او زموږ سره مله اوسئ. پیل کوو د دې تاریخي لړۍ د ټاکل شوي ناول یعنی بربری ګربت چې د اسلام د ستر اتل او د اندلس فاتح طارق بن زیاد رحمه الله په هکله لیکل شوی چې ورسره به مختلفې جذاب او معلوماتي تبصرې هم له معتمدو سرچینو څخه تاسو قدرمنو ته وړاندې شي. نو پیل کوو د دې لړۍ په لومړۍ خپرونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. قدرمنو مسلمانانو ورونو او خویندو، الحمد لله وروسته له ډیرو تکالیفو، سختیو، ستونزو، زندانونو او د مسلمانانو له ډول ډول ځورونو څخه مخکې له دې چې په اصلي مضمون باندې پیل وکړو یوه لنډه مقدمه لرو. لکه چې ټول پوهیږو 1400 کاله دمخه نړۍ ظلم، وحشت، بربریت، بېدینۍ، بد اخلاقیو، جهالت او داسې نور ډیرو ناوړو عادتونو او مفاسدو پر سر اخیستې وه. د دغو ناوړه چارو د له منځه وړلو، سمون راوستلو او د نړیوالو پر سمه لار برابرولو لپاره یو ستر بدلون او اوښتون ته اړتیا لیدل کېده. لوی څښتن تعالی جل جلاله د دغه ناسمو د سمون لپاره خپل ستر استازی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د قرآن او اسلام سره راواستاو. دا ځل له حجاز یعنی مکې مکرمې او مدینې منورې څخه د کفر د تیارو او د اسلام د رڼا مبارزه او جګړه پیل شوه. حق څنګه چې حق دی او ژر د بصیرت پر خاوندانو اغیز کوي، پر باطل باندې څنګه چې باطل او د کرکې وړ دی ډیر ژر او په پراخه پیمانه بریالی سو او رڼا د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېده او بالاخره تر اسپانیې ورتېره شوه. ورونو، لکه څنګه چې پوهیږو اسلام د انساني ژوند په ټولو برخو کې ژور او بنسټیز بدلون راوستی. نړۍ په خپلو معنوي ارزښتونو او عملي کارونو او د هغوی په اغیزو له پوپناه کېدو وژغورله او د سترو سمونونو او پرمختیاو پر لور یې روانه کړه. بشریت ته د دې او د هغې نړۍ د نیکمرغۍ لار پرانیستله. قرآن او اسلام څنګه چې د ټولې نړۍ لپاره دی په خپلو پیغامونو
مستقیمو او غیر مستقیمو اغیزو ټوله نړۍ روښانه کړه او په ټوله نړۍ کې بشریت ویښ او راپاڅاو. په دې ترڅ کې چا چې حق ته غاړه کېښوده او د عقل لارې واخیسته وژغورل سو او د مسلمان په ویاړلي نامه یاد سو. او د هغو چې طاغوتیان، ظالمان او مفسدان وو تر مادي ګټو نه سوای تېرېدی او د مظلومو انسانانو حق طلبي یې کوله. ابدي بدمرغي ور په برخه سوه. د کفارو او مشرکینو په نومونو یاد سول او د اسلام او مسلمانانو سره ضدیت راواخیست. لکه څنګه چې ډېرې بیلګې اوس هم د نړۍ پر مخ ویني. ورونو، د کفر او اسلام د دې مبارزې تاریخ ته چې لږ ځیر سو، اسلام نړۍ او نړیوالو ته سمون، عدالت، برابرۍ، وروري، سوله، هوسایي، ساده ژوند خوښونه او نیکمرغي، پوهه او پرمختګ ور په برخه کوي. خو کفر مادیاتو او په نړۍ کې چې هر ځای شته وي لکه تیلو، معدنونو، تجارتي ګټو او امتیازاتو او داسې نورو ته رسېدل او په هغو انحصار او خېټه اچول او یو له بله رقابت، د جګړو د اورونو بلول او د ضعیفو ولسونو لا خوارول، لاندې کول او مزدور او مریی کول په اصطلاح خپله شریفانه دنده بولي. خپل ډول ډول او بې پایانه مفاسد او عیاشي او منحت مادي نظام غوره، مترقي او حق ښیي. لکه چې په دې لار کې د اسلام او مسلمانانو سره په جګړه کې ډېر کرغېړن او تور تاریخ شاته پرېښی او اوس له یو پلوه د نوي اوسمهالې تخنیک او وسلې په زور له فرعونیته کار اخلي او بل پلو یې ډول ډول شیطانتونه او د مسلمانانو د غولولو او د هغوی د مریی کولو لپاره ډول ډول ټګي برګي په لار اچولي او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ستر او زړه بوږنونکي ورانۍ او فسادونه کوي. مظلوم او بېوزله مسلمانان په ډله ایزه توګه وژني. یعنې چې امریکایانو او نورو کفارو په هر اړخیز ملاتړ د اسرائیلو لخوا د فلسطین د بې دفاع ولس شپه او ورځ پرله پسې وژل او کړول یې یو مثال دی. او بیا د دې سره سره په بې حیایي سره ځانونه د بشر او ښځو د حقوقو مدافعین او د مدنیت او ازادۍ اتلان بولي. ورونو، د دې تبلیغاتو تر تاثیر لاندې د مسلمانانو د ناپوهانو عقلونه لا پښو ته ولاړ سي او چې څه مادي ګټه وي د حق او باطل د بیلولو سترګې یې هم وړندوي. تاسې لږ څه ځیر سئ په دې وروستیو کې په تېرو 10 کلونو کې د ختیځ او لویدیځ د ځناورو یعنې کفارو لخوا زموږ په مسلمانانو هیواد او ولس څه ناتارونه، ورانۍ، وژنې، خوارۍ او ستړیاوې روانې وې او زموږ د لا خوارېدو لپاره څه ډالرونه لګېږي او څه توطیې او دسیسې او جاسوسۍ او په سترو لګښتونو تبلیغات روان دي. له بده مرغه زموږ ډېر ناپوهه او بې بصیرته ساکښان دا ټول جنایتونه او دا غولونکې ډرامې د سر په سترګو ویني، خو بیا هم لګیا دي د دغو جنایتکارو کفارو په ملاتړ او د خپلو بېوزلو او در په دره مسلمانانو پر ضد په هلو ځلو ستړي دي. کله یو ملک ته لاړ شي او کله بل ملک ته، کله په یو ځای کې غونډه ونیسي او کله په بل ځای کې. خیر، ځینې یې بې ځایه دلایل او اوتې بوتې هم وړاندې کوي. دلته موږ له دغو کسانو څخه پوښتنه کوو، دغو صراحو کفارو ولې په افغانستان، عراق او نورو اسلامي ملکونو کې خپل خلک د مرګ خولې ته تړلي ول؟ ولې دا دومره رسوایي پر ځانو مني؟ ولې د دوی خپل خلک او نړیوال د دوی د دغه جنایتونو پر ضد اعتراضونه او مظاهرې کوي؟ او دوی ولې دا دومره بې ځایه لګښتونه کوي؟ که دوی دا کومکونه د بشریت په خاطر کوي، په هند کې یو افغانه مهاجره پیغله وه چې د کور د کرایې او وچې ډوډۍ پیسې یې نه درلودې. د دغو کفارو د نړیوال سازمان یعنې ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې دغې پیغلې ته د میاشتې 810 هندۍ کالدارې ورکولې. بیا یې هغه پر بندې کړې. هغې چې څو میاشتې هر څه زارۍ ورته وکړې، د دوی بشردوستي یې راونه پارولی سوه. هغې ورته ویلي وو چې پر ما د څو میاشتو د کور کرایه پاته ده او څو میاشتې مې په پور ګزاره کړې ده، اوس دغه پیسې راڅخه غواړي. ورونو، پوهېږئ چې په جواب کې دوی څه ورته وویل؟ په جواب کې د ملګرو ملتونو یوې کارمندې ورته ویلي وو چې ولاړه سه، بدلمني وکړه.
د ځان د ډوډۍ د پیدا کېدو لپاره خو دا څه بد کار نه دی. هغه و چې په پای کې هغې بېوزلې افغانې غیورې پیغلې د مهاجرینو په دفتر کې ځان په اور لوله پکړ او په خپله مړینه یې د دې کنجوسو کفارو پر تندي تور داغ پرېښود. دغه د دې کفارو د بشردوستۍ اصلي ماهیت دی. ورونو، په تیرو تاریخونو کې په مسلمه امت باندې ډول ډول ازمایښتونه راغلي وو او لا هم روان دي. شاوخوا 22 کاله وړاندې الله جل جلاله د دې امت یو کوچنۍ غیرتي ډله د افغانستان په سپېڅلې شهید پروره خاوره کې په یو لوی ازمایښت کې واچوله. هجرتونه، چاپې، بمبارۍ، زندانونه، شهادتونه او نور ډول ډول سختۍ یې ورباندې راوستلې. خو ورونو، که چېرته تیر تاریخ ته ولاړ سو، جزیرة العرب چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دوران کې کومه قحطي وازمایله، هغې داسې باتور نسلونه وروزل چې د روم او پارس په څېر امپراتوري یې دړې وړې کړې. هغه چې د روم استازي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته دا خبرې هغه مهال وکړې چې دی رضی الله تعالی عنه یې د نورو مسلمانانو په څېر په عادي کالیو او پرته له تشریفاتو په شګو کې ویده وموند. هغه وویل: ای عمره، لومړی مې چې ولیدې حیران شوم چې د روم او فارس د امپراتوریو فاتح ولې بې ساتونکي او بې درباره دلته پروت دی. وروسته پوه شوم چې زموږ پاچاهان چې تر ځان دیوالونه او تر دیوالونو ساتونکي راتاووي، دوی د خپلو عملونو له عکس العملونو څخه ویریږي. تا له چا سره ظلم نه دی کړی او ظلم به نه در سره کیږي. ورونو، د سختیو په دور کې هیڅ مسلمان باید نا امیده نشي، ځکه چې سختۍ ایمانونه قوي کوي، پاک له ناپاکو جلا کوي او باطلې ډلې له شکست یا ماتې سره مخامخ کوي. خو یو څه باید ټول مسلمانان په یاد ولري او هغه ډیر اړین دي، هغه دا چې کله تاریخ پند وانخلو په تکرار یې محکومیږو. که یو ځل بیا 22 کاله شاته ولاړ شو او خپل حالات را په یاد کړو، دروازې ټکول او د پناه ځای موندل او اوس د مکمل ملک واګی په لاس اسلامي امارت قایمېدل، دا وړه خبره نه ده چې الله جل جلاله د ټولو قربانیو او سرښندنو په پایله کې مؤمنانو ته دا ستر نعمت ور په برخه کړ. ورونو او خویندو، اوس چې سختۍ ولاړې او اسانۍ راغلې، په غرونو او رغونو کې تر کمرونو او پناهګاهو لاندې په سختو ځمکو په ویره او طرحه کې پټېدل، ویدېدل. خو اوس هغه حالات په نرمو او ګرمو چوکیو بدلېدل. باید زموږ سترې موخې له یاده ونه باسي. لکه څرنګه چې د تیرو تاریخونو تکرار په ډیرو اسلامي ملکونو کې روان او جریان لري، باید بیا د تاریخ منفي کړنې تکرار نشي. ورونو، زموږ څخه وړاندې که د مسلمه امت د فاتحانو د تاریخ زرینې پاڼې را وسپړو، وبه وینو چې هغوی ته الله جل جلاله د بیلیاردونو ډالرو په ارزښت سپین او سره زر، د افغانستان تر اوسنیو تعمیرونو ښکلې ماڼۍ، قصرونه او د ژوند ډیر سهولتونه ور په برخه کړي وو. خو هغه الهي انعامونه د هغه وخت په حاکمانو یو ازمایښت و، او اوسنی حالات په اوسنیو حاکمانو یو ستر ازمایښت دی. که موږ د قربانیو، شهیدانو، دردونو او ظلمونو یادونه کوو، هغوی هم د یوسف مخیو زلمیو په معطرو سپېڅلو وینو د ازادۍ ګلبڼ خړوب کړی و. په لکونو سرونه یې د اسلامي ډیوې د بلولو او روښانه ساتلو په موخه د ازادۍ سپېڅلي یون ته شیندلي او نذرانه کړي وو. په لکونو کونډې، یتیمان او بورې میندې په ملک کې شاته پریښي وو. خو د دې ټولو قربانۍ او سرښندنو په پایله کې د الله جل جلاله رضا او اعلاء کلمت الله او اسلامي نظام پلی کړی و. خو په ډېر تعصب او خفګان سره به ووایو چې له هغوی څخه راوروسته نسلونه د اغیارو په سري لومو، شهوت او دنیا پرستیو، خپلمنځي د قدرت په سر ناروا جګړو، بېځایه اختلافونو او د پردیو د ناروا موخو لپاره ټولې قربانۍ په سین لاهو او پاتې مسلمان نسلونه یې د کفارو غلامان وګرځول. ورونو،
موږ الله جل جلاله ته دعا کوو چې موږ او زموږ د اسلامي امارت قدرمن حاکمان په دې ازمایښت کې بریالي ولري. ورونو، له دې ټولو خبرو او مقدمې څخه راوروسته رابسو خپلې موضوع ته. ورونو، د کفر او اسلام د مبارزو په لړ کې د اسلام سپېڅلی دین د هغه د حقانیت له برکته تر اسپانیې، صقلیې، سیسیل او نورو لویدیځو سیمو ورسېده. د اسلام د اموي خلیفه عبدالملک بن مروان په وخت کې د افریقې ټوله وچه د اسلام په نور مشرفه شوه. د ولید بن عبدالملک په وختونو کې موسی بن نصیر نومی اتل د افریقې د والي په توګه په قیروان یا تنجه ښار کې اوسېده. د افریقې د لویې وچې مخامخ د اروپا په جنوب لویدیځه برخه کې یوه ټاپووزمه وه چې اسپانیا یا سپاین او یا هم پخوانی اندلس یا اندلس موقعیت درلود او د سمندر د 10 یا 12 میلو په اندازه چې ډېر لږ واټن دی له افریقې څخه بیل شوی. د 9مې عیسوي پیړۍ په وروستیو کې د دې هیواد خلکو خورا تریخ ژوند درلود. د هیواد نیم وګړي یې مریان وو او ژوند یې د څارویو تر ژوند ډېر بدتر و. د دوی په کار به د دوی بادارانو عیاشي کولې. مریی د خپل بادار له اجازې پرته واده نه سوای کولی او په ډېره وړه ګناه به د وژلو فیصله پرې کېده. ورونو، د ملک له منځنۍ طبقې څخه درنې مالیې اخیستل کېدې. مځکې او جایدادونه د واکمنو او پادریانو وو. د واکمنو او پادریانو محلونه او خانقاوې په ښکلو نجونو پریخانې ګرځېدلې وې. اخلاقي ورانۍ خپل اوج ته رسېدلې وې. د مذهبي لږکیو سره ډول ډول ظلمونه کېدل. لنډه دا چې ناخوالې دومره ډېرې وې چې مظلوم عام وګړي دې حالت ته راغلي ول چې تنګ آمد به جنګ آمد، چې کله کله به د ولس د بېوزلیو د سړو ساو لوګي ان د فتنې او ورانیو لمبې سوې. ورونو، د دې ټولو ناخوالو په ترڅ کې د مراکش په شمالي ساحل کې د سبتنومي ملک یو سردار یولیان کاونټ جولیان نومېده. د خپله یوه ډېره ښکلې او د نازک اندام درلودونکې لور چې فلورینډا یا فلوریدا نومېده د دغه هیواد د ټولواک رزریق یا راډریک په دربار کې د هغه هیواد د هغه مهال د دود سره سم د درباري او مذهبي زده کړو لپاره ورولېږله. خو د دې هیواد دغه وروستی ټولواک تر دې کچې بدکاره او عیاش سوی و چې د دغه نجلۍ سره یې په زوره بدلمني وکړه. د دې خبرې څخه لور پلار ته خبر ورکړ. څنګه چې جولین یا یولیان یو معتبره واکمن سردار و، بد یې یوړو او د غچ اخیستلو په لټه کې سو. خپله لور یې په یو چل د هغې د مور د سختې ناروغۍ له امله کور ته د څو ورځو تلو په پلمه باندې خپل کور ته راوسته. او په تاریخونو کې دا هم ویل کېږي چې راډریک د خدای پامانۍ په مهال هغوی ته ډېر شته ورکړه او هیله یې ځینې وکړه چې زه د ښکار لپاره څو ښو بازانو ته ضرورت لرم، ما ته یې له هغه ځایه درسره راوړه. یولیان ورته وویل زه به داسې بازان در ولېږم چې په خپل ژوند دې نه وي لیدلي. هغه و چې بیا د افریقې والي موسی بن نصیر ته ورغی او هغه یې د اندلس نیولو ته وهڅاوه او د کومکونو ژمنه یې هم ورسره وکړه. خو ورونو، موسی بن نصیر پخوا لا په دې فکر کې و او له خدای جل جلاله یې دغه ساعت غوښت. ورونو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، موسی بن نصیر د شمالي افریقا په تنجه ښار کې اوسېده. یو ورځ هغه ته خبر ورکړل شو چې د سیوسته والي او گورنر جولیان د هغه سره لیدل غواړي. موسی بن نصیر وویل جولیان راغلی؟ هغه عیسایي والي او زما سره لیدل غواړي؟ هغه عیسایي والي زما سره د څه لپاره ګوري او هغه څه غواړي؟ خبر راوړونکي وویل یوازې نه دی بلکې څو ملګري هم ورسره دي. هغوی ټول د بادشاهۍ کورنۍ غړي ښکاري او ډالۍ هم راوړي دي. موسی بن نصیر چې د مسلمانانو یو ستر فاتح او دوراندیشه شخصیت و، ویې ویل په الله قسم زما خو باور او یقین نه راځي. آیا په دې خبره څوک باور کولی شي؟ د چا سره چې زموږ څو جګړې راغلي او زموږ ورسره دښمني ده، هغه دې په یو ځل زموږ دوست او ملګری شي؟ دا هیڅکله نشي کېدی. هغه به د سولې د خبرو لپاره راغلی وي. زه د هغه وړاندیز نشم منلی. یو چارواکي وویل ښاغلی امیر،
هغه د ډیر لرې ځای څخه راغلی دی. هغه ته د لیدلو وخت ورکړئ. ورونو، سیوسته د یو لوی ښار په شان د جبل طارق ابنا مخامخ د افریقا په ساحل باندې پروت ښار و. هغه د اروپا دروازه بلل کېده. د جبل طارق او سیوسته ترمن چې د مدیترانې کومې اوبه او سمندر پروت و، د هغې پلنوالی 12 میله و. او په دې وخت کې هغه ښار هم د اندلس د بادشاه راډیک تر لاس لاندې و او والي یې جولین نومېده. بادشاه هغه ته څه پوځ ورکړی و او خپله سیوسته هم پوځ درلود. څرنګه چې جولین د یو ځواکمن هېواد ملاتړ درلود، نو هغه په خپلو شاوخوا سیمو باندې پوځي یرغلونه کول او د هغو د نیولو کوښښ یې کاوه. د افریقا امیر مصعب نصیر د هغه د ټکولو لپاره څو ځلې پوځونه هم لیږلي وو چې په دې توګه د دواړو ترمنځ ډېرې جګړې شوې وې. ورونو، مصعب نصیر 2-3 ځلې په سیوسته باندې منظم بریدونه هم وکړل، خو پوځي کلا یې دومره کلکه او سخته وه چې نیولو یې امکان نه درلود. مصعب نصیر د جولینز د پوځ د بیکاره کولو لپاره بربری لښکر د کلا پر شاوخوا کې ځای پر ځای کړی و او په راتلونکي وخت کې د هغه ځای د نیولو لپاره پلان هم جوړ کړی و، تر څو د محاصرې څخه خلک په تنګ شي او ځانونه تسلیم کړي. خو په دې کې دا خطر موجود و چې کېدای شي د اندلس د بادشاه راډیک 2 لکه پوځ د هغه ملاتړ ته راشي. ورونو، مصعب نصیر 2 ځلې جولین ته پیغام استولی و چې ځان تسلیم کړي، د حملو او بریدونو څخه لاس واخلي، کنه ډیره خطرناکه جذاب وګوري. جولین چې د دواړو پیغامونو ځواب په کوم ډول ورکړی و، په هغه کې کبر او بې پروایي څرګندېده. جولین د دواړو پیغامونو په جواب کې لیکلي و: د اسلامي هیواد امیر ته د سیوسته له محاصرې او کلابندۍ څخه مخکې د اندلس د پوځ حساب معلوم کړه چې بیا وروسته په خپل کار پښیمانه نشي. خو ورونو، د الله جل جلاله کارونه دي. اوس همدا سرغړونکی او بېواږی واکمن جولین د مصعب نصیر سره د لیدلو لپاره راغلی و. مصعب نصیر خپل ساتونکي ته اشاره وکړه چې هغوی راولئ. جولین په بادشاهي جامو او لباس کې په شاهانه توګه را روان او هغې خونې ته راننه ووت چې په کومه کې مصعب نصیر د خپلو 2-3 سلاکارانو او پوځي قومندانانو سره ناست و. مصعب نصیر چې جولین ولیده، ورپورته شو. هغه په مسکا خپل دواړه لاسونه د هرکلي لپاره غوړولي وو. جولین په خپله ژبه څه وویل او د جولین ژباړونکي په بربری ژبه باندې وژباړل. د سیوسته والي شهزاده جولین داسې فرمایي: زه د امنیت او قرارۍ لپاره راغلی یم. په امنیت او قرارۍ بیرته تلل غواړم. د دوستۍ پیغام مې راوړی دی او د دوستۍ زیری له ځان سره وړل غواړم. خو ورونو، مصعب نصیر ځواب ورکړ: زموږ کور ته چې تر ټولو سخت او کلک دښمن هم راشي، موږ هغه دوست ګڼو. که ستا په زړه کې هر څومره بد نیت وي، خو بیا هم موږ تا خپل دوست بولو. بیا مصعب نصیر هغه په خپل غېږ کې ونیو او یوې څوکۍ ته یې بوت او هلته یې کېناو. ورونو، څه فکر کوئ چې مصعب نصیر به له جولین سره د څه په هکله خبرې اترې وکړي؟ او د دې په هکله څه فکر کوئ چې جولین به مصعب نصیر ته د کومو موخو لپاره راغلی وي؟ او آیا مصعب نصیر رحمه الله به د هغه خبرې تایید او یوې پرېکړې ته به ورسره ورسیږي او که نه؟ ورونو، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به پر روانه برخه کې واورئ ان شاء الله تعالی. د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.